د اسلامي امارت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر پرون د افغان تجارانو او صنعتکارانو سره په یو غونډه کې وویل چې نور تر هغې له پاکستان سره سوداګري نه کوو تر څو چې موږ ته قوي ضمانتونه رانه کړي. ښاغلی برادر زیاته کړې ده چې هغه صنعتکاران او تجاران چې له پاکستان سره قراردادونه لري 3 میاشتې وخت ورکول کیږي تر څو خپل حسابونه تصفیه کړي. او عزتمندو لیدونکو ستړي مه سئ. د بحث قدرمن میلمانه هم زموږ سره یو ځای سوي دي. پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه ښاغلی عزیز ماریج زموږ سره د ټیمز له لارې ملتیا کوي. په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو پوه ښاغلی سید عبادالله صادق صاحب او بل میلمه به راسره د اقتصادي چارو پوه ښاغلی محمد عیسی مبارز تر څو شیبو پورې په بحث کې یو ځای سي. عزتمندو میلمنو ستړي مه سئ. پخیر راسئ پروګرام ته. ماریج صاحب پخیر راسئ پروګرام ته. اسلامي امارت یو قدم پورته کړلو، خلکو ترې هرکلی وکړلو، په ټولنیزو رسنیو کې سیاسونو ټولو اړخونو داسې هرکلی ترې وکړلو چې دا هم داسې تاریخي کار وکړلو چې په تاریخ کې چا نه و کړی. د پاکستان سره تجارت بند، 3 میاشتې سره پانګوال او تجاران وخت لري خپل حسابونه د تصفیه کړي، کنه اسلامي امارت د دوی د ستونزو په حل کې ورسره مرسته نه کوي او بدیلې لارې پیدا کېږي. اوس پاکستان سره راځي ځمکنی او هوایي کوریدور امضا کېږي. څه ارزښت لري د افغان او د افغانستان لپاره؟ مننه. لومړی جناب امیر صاحب تاسو ته، ګرانو میلمنو ته، صادق صاحب، مبارز صاحب ته، تر تاسو ته حقیقي همکارانو ته، لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې. وعلیکم السلام. ګورئ، ملا برادر اخوند ډېره ښه پرېکړه وکړله، بهترینه پرېکړه یې وکړله او دا یې ایجابوله او دا ډېر په ځای په موقع کار و چې پنجابیانو غلطو محاسبو کې یوه محاسبه همدا وه چې دې شي ته پام نه ورسي، بیا بالاخره داسې یوه پېښه منځته راځي. داسې دا اړودلو کې وهلو ټکولو کې حملو کې او ناستو کې او دې قصو کې څه لوبې دي هغه به په ځای پرېږدو. داسې پاکستان څه پروژې لري، غرب څه ورکړي دي، ولې دا سیمه نااراموي، ولې ځان ته د جنګ او جګړې دروازه خلاصوي، دې باندې خو بحثونه مو ډېر زیات کړي او دا بدون له شکه داسې یو پروګرام مخته کوي. داسې اصلي خبره دا ده چې پاکستان کله چې چا جوړ کړي، غرب جوړ کړي د خپلو موخو دپاره، د خپلو اهدافو دپاره. اصلي بنیاد خو دا و چې دویمې جګړې نه د نړیوالو وروسته انګریزانو ویلې زه د هند دا ژوند نشم ساتلی ځکه اقتصاد نه لرم، خو د امریکا په مرسته باندې دې لپاره د شوروي د وخت مخه ونیسي چې ګرمو اوبو ته لاړ نسي، دغه شی جوړ کړه. کله چې پاکستان جوړ کړه دلته یو څه کورنۍ راوستلې، جای کړه، شرط ورسره کېښود. دا لیاقت علي خان، میرزا عبدالکریم خان، علي جناح او دا کسان سلسله د شریف دي. دا دې د پاکستان اسټابلیشمنټ د ادارې ورته وایي واک اختیار نظامیانو ایسای ته ورکړه. دا کورنۍ دي، دا بعضې پښتانو ته نواب صاحب و، بلوچان سردارجي و، سندیان ولټي خاندان، په جبان بایس خاندان، همدغه دي ناستې که چیرې خبره مني په قدرت کې دي او که نه واک او په اختیار ټول دي لري پیسې، که نه بیا یې تابید کړي یا یې بندي کړي او یا که بیا ډېر راغصه بیا غوڅې تورې یې لکه دا ضیاء الله خو دا بوټو و، بېنظیر بوټو، دا بیا داسې وزن له منځه کوي. نو دغه برنامه راوړه. دغه جي کې پنجابیانو ځانو ته هوښیار وایي، جنګ خپل پنجاب ته نه وړي. پنجاب کې عیاشي، هیرامنډۍ، د هلک هلک سره نکاح، د نجلۍ نجلۍ سره نکاح، شراب، ګاز، برق، هر څه معیشه ځان ته لري. نه جهاد خبره شته، نه بل شته، که فساد په کار شاید د فتنه هم شته، امریکایان هم شته په کراچۍ کې، روسان هم شته د اوسپنې په ویلودلو فابریکو کې، چینایان هم ګرځي کته پورې تر ګوادره پورې. من د جهاد غږ څوک نشي کولی. هلته چې کفر یې ووایي دا صاحب کومک د دلته افغانستان کې یو کس نه وایي جهاد. نو بنام جنګ راوړي د پښتنو بلوچ جایو ته، بازار ګرمي، دوی پکې کمیشن اخلي، پیسې اخلي او د ژمن نه دي خپل هېواد ته په بهر ملکو کې دوی تجارت او په سرمایه ګذاري او کور او بچیانو په یونیورسټیانو کې درسونه وایي. معمولا جنګ هلته نه وړي. دا یې بیا هوښیارتوب ده. مانه بې عقلي بیا په دې کې ده ګر چې دوی ته شک کې خو د ستاسې دا وطن یو ایالت د غرب ده، دا مملکت نه ده، ځکه دوی ژمن نه دي، درست خپله ټیم ژمن دي او دلته برنامې مخته کوي. بخیر غواړم دا خبره مکمله کړم. دلته دوی پنجابیان یو نقص دا ده بې عقلي چې د بقا دپاره د آیندې لپاره که غواړي مملکت په جای پرېږدي، تاریخ مې دا کار نه کوي. کله هند ته خولې اچوي،
هغوی سره په تاریخ کې جوړ رانغلل، نه له افغانستان سره جوړ راغلي، نه له ایران سره جوړ راځي. چین سره هم کله راوړاندې سي، هلته اجازه نه یې اخیستې، بیا بېرته د هغوی د پانګونې دپاره خپل وطن نارامه کوي څو سره نه سي پانګونې ونه کړي. د چا سره نه جوړېږي، دا بیا د مشکلات دي. راغلو دې ته چې تجارتي، موږ دې ته ضرورت نه و، مخکې هم ضرورت نه و. پاکستان پخوا هېڅ نه و، موږ څه تر استرالیا و، تر اروپا پورې، تر هنده پورې، تر دې جو پورې ټغرو اوښانو کاروانونو دا پاونده چې ورته وایي کوچان، دوی به تر ډېرو ځایو پورې تر ترکستان به ورته ویله، د مرکزي اسیا ته، تر دې ځایه ته بي سي به ورته تر چینه پورې دې ځای پورې به تلله، عربو پورې به تلله، تر د ډېرو تر ترکیې پورې نورمال تجارت یې موږ روان و. بیا دا د ډېر وختو پورې د پاکستان سره د کله جوړ شوی ده، موږ کومه تجارتي اړیکه نه درلوده. افغانستان ښه پرمختګ کاوه، څومره چې ضرورت و په خپل هېواد کې جوړېده. و احتیاج مادر ایجاد است، احتیاج سول بیا به ایجاد وکړه او فابریکې به وي جوړېدلې، هر څه به روان و. دا د کمونستان تر وخته پورې تجارت نه ټول تجارت د مرکزي اسیا سره درلوده. دغه د رباني له وخته چې د مجاهدي له وخته چې د افغانۍ راوستل او کورنۍ جګړې وو، هر څه یې پرې لوټ کړل او خرڅ یې کړل او احتیاج محتاج پاکستان ته کړو. یو ذهن دغه مسعود د یو رباني د یو ګلبدین صیاف دغه ټیکهدارانو جوړ کړ دا شر او فساد چې ولا پیدونه پاکستان نه کیږي، ولا پاکستان هر څه موږ ته رارسېږي. 15 میلیونه که پنجابیانو خوشحاله کړي، هغې کې نه ولي 15 میلیونه هلته خفه کړي. دا د هغوی غلط سیاست دی د پاکستان د دوی. دغه خلکو یو وضع جوړه کړه چې هلته څه راځي موږ ته پاپرو خلاف د ستاندرد بې کیفیته مواد همدغه غله تاجران راوړي. سم تاجر خپلې خاورې ته سم شی راوړي، ستاندرد شی راوړي خپل اولاد ته، خپل وطن ته. همدغه د حاجي قدیر ډله وه، سید د عطاینور ډله وه، د بل ډله تلل به مواد به راوړل خلاف د ستاندرد نورو، یا بعضې تاجران نورو مصرف وو. دلته به موږ ته وهم جوړ کړی و. وروره مرکزي اسیا هېوادونو افغانستان اورګاډي لري، له قرغیزستان، قزاقستان او چین او ترکمنستان او ازبکستان ټولو سره اړیکې موجودې دي. مننه. ایران دغه د خپل مارکېټ ته ضرورت لري، چین ورته ضرورت لري، همدغسې تر اروپا پورې تر دې پورې موږ ضرورت نه لرو. اوس پاکستان ضرورت لري. پاکستان غواړي مرکزي اسیا ته د افغانستان ترانزیت لارې استفاده وکړي، خپل مواد ډېره زیاته مننه. دا یې اوس احتیاج ده. دغه احتیاجي دپاره دغه محاسبه چې غلطه کړې وه، اوس به تاوان ورکوي او بهترین کار وسه، ډېر ښه کار وسه. اوس به هم د سیاسي، هم د نظامي، هم د ټولنیز لحاظه پاکستان هم ته زارۍ کوي، احتیاج به وي، ځکه دا ضرورت لري. اوس به ټکس و مالیه هم پرې زیاته وو او ګمرک به هم پرې زیاته وو او نور به نو خپل شرایط یې منو. دغه ډېر ښه کار دی، ځکه دی ځي خپل بادار ته. هغه طرز کې باداران یې هم اوس په دې باندې بې اعتماده شوي، هغه کمیشن وظیفې درته ورکول کېدل، اوس ګوره قطر او ترکیې ته ورکول کېږي. مننه. ځکه ده له خپل محاسبې غلطې وې. سلامت اوسئ ماري صاحب، زه بیا راګرځم. ډېره زیاته مننه که ماري صاحب. دمه لرو، بېرته راګرځو. ماري صاحب، په دې ټولنیزو رسنیو کې وخت ناوخت خلک لیکنې کوي او لیکنه په دې ورځو کې مخې ته راغله، وایي پاکستان کې یو چا چې په لاس کې د رومیانو خریطه نیولې وي، وایي نور خلک ورته وایي چې پیسهدار ته ګوره. پاکستان په دې کړنې سره چې د افغان تجارانو باندې فشار وارد کړلو، څومره تاوان یې وکړلو؟ مننه. موږ به یو څو شي ته باید فکر وکړو. یو، پاکستان ته باید یو هېواد په سترګه ونه ګورو، ځکه هېواد نه، دا یو ایالت ته غرب جوړ کړی دی. صحیح ده چې ظاهرا مملکت دی، په باطن کې دغه شی باید موږ پرې پوه شو. بل د پاکستان بهرنی او کورنی سیاست د دوی په لاس کې نه ده. خپله جنرال امیدګل وویل د موږ چیف افسر په واشنګټن کې ټاکل کېږي، په هغې باندې هم که یو شاګري یې وکړله، نو له ده نه غټ ثبوتونه چېرته وزیر دفاع وایي موږ 10 کاله یا 3 لسیزې ترهګر د غرب لپاره وساتل. دا خو ټوکې نه دي، دا خو واضح خبرې دي، هر څه معلوم دي. نو بنان پاکستان ستراتیژیک هدف دا نه چې په افغانستان سره اړیکه جوړه کړي، چې موږ ناست یو اړیکه به سره جوړه کړو. اړیکه نه سره جوړوي، اجازه نه لري د اړیکې. هغه نه غواړي تا سره دوستي وکړي یا اصول
نړیوال رعایت کې مراعات کې. دا اوس کډوال راپاسې هلته کنوانسیون د 1915 کال د پروتوکول 1918 کال ده، هلته اعلامیه د 1918 کال د حقوق بشر ده. دلته حقوق بندول خصوصي هلته تاریخ کې صادر پروتوکولونه د ترلاسه کړي. یو خواته د 1918 کال اصول ډیپلوماتیک کوم یو د اعتنا کوي. هلته قاعده د کمیشنري د عالي الملل متحد ته یو بسیار په دوی اعتنا کوي. کوم مرجع اساس ورته ولې صحیح ده چې کډوال راوباسي هلته ویل سوي چې دا طالبانه او تدریجي په کوم شکل ته بحران جوړوي یا چېرته د اووم فصل د مشروطیت ملل متحد څخه پتا باندې په پالیسي یا شورای امنیت فیصله وکړي. څوک نشي ورته ویلی ځکه د غرب تر شا ولاړ ده. مارید صاحب یو واقعه بله خبره موږ به د دوستانو هیله کوم خواهش کوم الفاظ ته به ډېر متوجه اوسي لکه د موږ د پاکستان ژبه شریکه ده. قطعا موږ پنجابیان نه یو، نه ژبه اردو ده نه به پنجابي کېږو او دغه پښتانه دی موږ خاوره نه ویله چې خاوره هم سره شریکه ده، قطعا شریکه نه ده. تر مارګلي او تر جلم او تر شیرخان قلعه پورې تر عباسي نه د موږ خاوره ده. څوک د خاورې تېریا بېغیرته دا د موږ خاوره ده، دا د موږ ده. انګریزانو چې دا کړې ده یو لاره کړې ده بېرته موږ د خپله خاوره اخلو. خلک چې هلته ټول افغانان دي. چېرې دا لرو چې د موږ مارګلي پورې خاوره ده بیا هغه خلک ته افغانان وایي که بیا له دې نه تېرېږو هغوی ته پنجابیان بیا جدا مسله. دې ته موږ سرحدونه نورو جوړ کړل 1802 او 15 او 18 سره ټاکل شوي. دلته نه ده ټاکل شوې. دا په 9 د نومبر د 1893 کال هنري مارټین ډیورن خپله یوه طرحه جوړه کړې چې څه ورته وایي د قیوم خان او صاحبزاده لطیف خان دوی جوړه کړې ده او پرته هلته په انګریزانو چې امیر صاحب نه ده امضا کړې. درست بله مارید صاحب بله مسله راځو دې ته دا ملامتي رښتیا کړو د موږ خپله ملامتي دا یو شي ته به د اقرار وکړو خپله افغانان ملامت دي همدوی داسې کړي وو. موږ خپله دا بعضې ګورئ دلته موږ باید راسو او څوک هغه دي مثلا دلته ټیکهداران وو دلته شر و فساد وو. اوس مثلا دا بېکیفیته مواد باندې وایي چې ولې راتلل په هر مملکت کې مواد چکېږي. لابراتوارونه لري څنګه چې مبارز صاحب ویلې سیستم لري ماشین لري. دلته چا لابراتوار مخې ته وه خو دلته رئیس جمهور هم غل وه، تاجر هم غل وه، وزیر هم غل وه، فساد وه. دغه د رباني له وخته ته دغه چې اوس طالبان راغلل داسې د فساد مخه وي. تر دغه وخته پورې خو ټول یو سیستم و. وکیل د پارلمان دی هم غل وه، رئیس هم غل وه، هغه پیاده چې ولاړه په ګمرک دروازه کې هم غل وه. دا رئیس د ګمرک په میلیونو ډالرو تعینېده. له ده نه که موږ ځان پټوو سترګې پټوو یو د اسلام په نوم چا په نوم غلا وکړه ټول ملک یې چور چاپاول کړ. یو د ډیموکراسۍ په نوم باندې غلا وکړه. دا خو یو واقعیت ده. دلته خو دغه سیستم دا رقم روان و. اوس باید راسو موږ تاسې اول باید خپل سیاسي نظام جوړ کړو کار حرکات ته ورکړو. بیا په دې کې موږ کولی شو زیربنا ته اقتصاد ته کار وکړو، اوبه لرو مهار یې کړو، زراعت لرو کار پکې وکړو، صنعت و فابریکې جوړې کړو، ملت لرو استعداد لرو استفاده ترې وکړو. نرو ښځو نه باید کار واخیستل شي تر هغه چې ترقي وشي. بیا راسو نړۍ سره اړیکې جوړې کړو. چې نړۍ اصول جوړ کړي ځان لپاره یې جوړ کړي کار څه یې کړي دي که زبرځواک هېوادونه دي هغه یې ساتي حمایه کوي. مګر هوښیار ملتونه هوښیار دولتونه خو له هغه نه استفاده کوي. تر څه وخته پورې وهلو ټکولي وو هغه او د پنجاب ته موږ احتیاج وو. لکه څنګه څوک په بدیل لاره کار کوي. چابهار بهترین بندر له هند سره ښه اړیکې جوړېدای هم د اوبو لارې نه هم د هوا لارې نه. ایران سره ایران نه بیا ترکیې پورې موږ تر عربو پورې موږ لارې ویستی ساتو. مننه کوم. همداسې له مرکزي اسیا نه تر اروپا او تر دې ځای پورې. خبره څه شی ده چې کار په کار خپله کار وکړو. ډېره زیاته نه غلو ته نه مفسدینو ته. دا اوس هم ټول فکر او پام دا ده چې څو هغه پخواني مفسدینو غله راځي بیا بېرته خلک پسې منډې وهي. همغوی دغه پاکستان جوړ کړی. همغوی اعلانونه د پاکستان مواد راوړل ځکه د هغوی لاسپوڅ چې ورته کاروبار شی شروع کړی. ولې همدغه توکي هر څه چې راوړل ورسره چین یې راوړل. مننه کوم. له ترکمنستان له بل هېواده راوړل. انشاءالله موږ په بدیل لاره باندې کار کړی ده. کار یې شوی ده. اورګاډي روان دي. اقتصاد به جوړ شي او څه چې که څه لارې بندېږي
لکه د چین امپراتور 10 کاله لارې بندې کړې دیوالونه جوړ کړل د چین څومره پرمختګ وکړ مننه ځکه هر څه سلامت موږ لرو باسکار مجبورېږي چې توکي وکري فابریکه جوړېږي تولید صنعت هڅه ته کار کوي سخت مدیریت پکار دی ډېره زیاته مننه بل دا کار باید ونه کړو چې رژیم راسي هڅه له صفره شروع کړو مننه تداوم ته باید کار وکړو مهرباني سلامت اوسئ که مارید صاحب په کومه کچه باید په داخل د افغانستان کې داسې مسؤلیتونه ترسره کړو چې د داخلي تولیداتو نه ګټه واخلو په داخل کې خپل استعداد ته خپل هغه څوک چې وړتیا لري هغې ته احترام قایل سو فکر کوئ کوم مسؤلیتونه باید ادا کړو ګوره دا اوس خو ملا برادر اخوند یو مسؤل کس په توګه باندې اعلان ورته وکړ په جای اعلان وسه و دې ته تدابیر پکار دي تاجرانو باید 3 میاشتې وخت ورکړی تدابیر باید ونیسي او خامخا نیسي د دوی دا شغل د وظیفه ده دوی په دې باید کار وکړي همداسې څنګه چې ملا غني برادر اعلان وکړ دا مسله د تایید وړ هم سوله تقدیر هم څه خلکو ملاتړ هم وکړ په بهر کې دننه ټولو د پرون راستې خلک ډېر زیات خوشحاله دي په ګډون دې منګه دا یې باید اوس چارواکو ته هم هدایت ورکړي چې په دې کې باید چارواکي څه وکړي چې د فتن حالت کې چې هغه تاجران چې اوس هغه جنایي کې کبوڅي یو وړکی بوران یا قیمتي سره افغانستان مواجه نه شي یعنی اقتصادي سکتورونه ټول باید فعاله کړي دوی ته باید فورا هدایت ورکړي چې بدیل لارې باندې کار وشي تاجران سره هم باید د کومې کمیټې چې دی اتحادیې چې وي چې دوی متضرر نه شي او بیا د پاکستان تدابیرو ته باید وکتل شي چې د لاسپوڅي جاسوسانو له طریقه یعنی استخبارات باید فعاله کړي جاسوسان تثبیت کړي چې د هغه له لارې نه دلته کوم بل بحران یا کوم ذهنیت یا کوم بله پروژه پلې نه کړي دغه ټول د تدابیر نیول پکار دي او زر په زره پلاوي لاړ شي دغه 15 نور هیوادو سره موږ اړیکې لرو له دوی سره باید ټینګې خبرې وکړو د اقتصادي او تجارتي پروتوکول راسي ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ ښاغلی مارج صاحب ښاغلی مبارز صاحب ښاغلی صادق صاحب درنو میلمنو نړۍ مننه له تاسو لیدونکو څخه هم مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وئ تر بیا کې چارې